د طالبانو پر ضد د پاکستان د شومو لوبو دوام. طالبان وایي داعش له پاکستان څخه راځي. دا چې څنګه، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پخوا به طالبانو ویل داعش د امریکا او جمهوریت پروژه ده، دا چې اوس نه جمهوریت شته او نه امریکا، نو داعش بیا څوک او له کوم هیواد څخه افغانستان ته لیږي. هغه مشهوره خبره ده چې پاکستان هیڅ کله د هیڅ افغان حکومت ملګری نه دی پاتې شوی او تل د حکومتونو پر ضد نوي جنگي ډلې روزي. تازه خبر دا دی چې طالبان وایي داعش پر یو شمېر اهدافو د بریدونو پلان نیولی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت د داخلي امنیت ریاست له لوري 10 ورځې وړاندې دغه شریک شوي مکتوب کې ادعا شوي چې د عیشیانو د فرضي کرښې هغې غاړې ته تیراکي غونډه کړې تر څو افغانستان او په ځانګړې توګه کابل کې پر یو شمېر اهدافو بریدونه وکړي. مکتوب کې زیاته شوې کورنۍ چارو وزارت قراولونه طالب کارکوونکو ته د معاشونو ویش پر مهال د کابل بانک او نورو بانکونو په بیروبار د ځانمرګو بریدونو احتمال شته. دوی دغه معلومات د خپلو استخباراتي سرچینو له قوله لیکلي او ورته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې. عام افغانان بیا وایي د داعش وروستیو بریدونو ته په کتو ښکاري چې طالبانو کې نفوذي کسان لري. نو طالب مشرانو ته پکار ده چې له یوې خوا خپل صفونه تصفیه او له بلې خوا د پاکستان سره په ښکاره خبره پاکه کړي چې ولې او څنګه د داعش ملاتړ کوي. د یادونې وړ ده چې اوس هم د یو شمېر طالب مشرانو کورونه پاکستان کې دي او یاد هیواد خپل د هم کور ګڼي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.